ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذي وسؤدد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم لو تسألوا الشاة تشهد. اسماء رضي الله تعالى عنها وايي كم وخت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د غار ثور څخه ولاړی موږ ته دا نوه معلومه چې دی صلی الله علیه وآله وسلم چیرې او کومې خواته ولاړی، تر څو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکې مکرمې د کښتې خوا څخه راغلی او دغه ذکر سوي بیتونه یې ویل. خلقو دغه آواز اورېدی او په پسې وه خو څوک یې نه لیدی، تر څو چې دغه د آواز خاوند د مکې مکرمې تر لوړې خوا ووتی. نو اسماء رضی الله تعالی عنها وایي کوم وخت چې موږ دغه بیتونه واورېده موږ پوه شوو چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مدینې منورې پر طرف رهي دی. پنځمه واقعه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مدینې منورې و طرف ته رهي و، ابو بریده چې د خپل قوم مشر او رئیس و په مخه ورغلی چې هغه هم د دې دپاره راوتلی و چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ونیسي او د قریشو هغه اعلان سوی لو جایزه واخلي. خو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره مخامخ سو او خبرې ورسره وکړې پر هغه ځای د خپل قوم د اویا نفرو سره مسلمان سو او بیا یې خپل لنګوټه د نیزې پر سر د بیرغ پر قسم وتړل او دا اعلان یې کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کړي. سبحان الله. زه دغه کفارو ته اریان یم، دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هم ور معلوم دی. بیا هم نن ورځ د ارهابي نوم پر اجدي العیاذ بالله او هغه وخت خلقو داسې اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ارهابي نه بلکې دغه کسان چې پر ده صلی الله علیه وآله وسلم د ارهابي تهمت او تور پر وایي دوی په خپل لوی ارهابیان دي. شپږمه واقعه د مدینې منورې په لار کې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته زبیر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د مسلمان تجارو په قافله کې د شام څخه راتلی او زبیر رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یو جوړه سپین کالي ورکړه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په مکه مکرمه کې د خلقو د سترګو څخه پټ او غائب شو، مدینې منورې ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هجرت راکړی دی، مګر څرنګه چې دی صلی الله علیه وآله وسلم درې ورځې په غار ثور کې کښېنستی نو وځنډېدی او د مدینې منورې مسلمانان نه پوهېدل چې څه وخت به راورسېږي او بل دا چې دی صلی الله علیه وآله وسلم پر هغه معلومه لار نه راغلی بلکې پر بله نوې نامعلومه او اوږده لار رارهي سوی دی. دلته نو بالکل حال نه ور معلومېدی چې کله او څه وخت به راورسېږي. نو د مدینې منورې مسلمانانو څه کول؟ مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه به هر ورځ د ټولو مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و استقبال تراوتی. دا د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مقام او درجه عزت او احترام د مدینې منورې و نورو خلقو ته ورښکاره کړي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مسلمانانو په زړو کې څونه ځای لري. په دغه راوتلو کې سیاسي لو معنا پرته وه، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دلته راځي یوازې دا نه چې نبي او رسول دی بلکې علاوه پر دغه د مدینې منورې حاکم او امیر هم دی او دغه ټول مسلمانان د ده صلی الله علیه وآله وسلم ملګري تابع او انصار دي. نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل دغه راوتلو د مدینې منورې پر کفارو هم روحي تاثیر وکړي، هغه به هم راوتل حتی یهود به هم راوتل ځکه د ټوله مدینې منورې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راتګ یوه لویه واقعه وه. نو هر ورځ به د سهار تر لمانځه وروسته خلق راوتل او پر هغه لار چې د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته راتله د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د راتګ په انتظار به ناست وو. تر ماپښینه به د مکې مکرمې و لارې ته کتل. کوم وخت چې به ماپښین سو لمر او ګرمي به ډېر شدید سوه بېرته به خپلو کورو ته ولاړ. خو د دوشنبې په ورځ چې د بعثت د 14 کال د ربیع الاول د میاشتې 8مه ورځ وه او دغه کال د هجرت اول کال بلل کېږي او د 622 عیسوي یا میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 22 تاریخ و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مدینې منورې ته راورسېدی. دا دې درته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هجرت د محرم د میاشتې په اوله نه خو اوله د محرم چې د هجري کال شروع بلل کېږي دا د کال د شروع په سبب ده او د میاشتې د منزلو په حساب د کال اوله ورځ ده، مګر هجرت او قبا ته رسېدل د ربیع الاول یا لومړی خور پر 8مه وه او بیا مدینې منورې ته او د مسجد نبوي و منطقې ته رسېدل د ربیع الاول پر 12 تاریخ وه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په داسې وخت کې مدینې منورې ته ورسېده
چې د مدینې منورې خلق د سهار څخه راوتلي وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار یې کړی وو. څنګه چې پر دوی ماپښین سو او ګرمي شدیده سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم نه راغلی، نو دوی بیرته د کورو طرف ته رهي سول. کوم وخت چې دوی کورو ته ورسېده د انتظار په ځای کې بل څوک نه و پاته بې له یوه یهودي څخه چې د یوې درختې په سر کې لوړ ناست و. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ په انتظار کې نور خلق هم په درختو کې کښېناستل، ځکه د لوړې څخه یې ډېره مسافه لیدلی سوای. نو دغه یهودي چې یوازې پاته و او لوړ ناست و، د لرې یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحابو لیده چې رارهي دي. یهودي ځان نه سوای ټینګولی او په لوړ اواز یې نارې کړه: یا بني قیله، یعنې ای د قیله اولاده. ورونو، قیل د اوس او خزرج د قبیلو یو پخوانی نیکو او یهودو و دغه قبیلو ته اوس او خزرج نه ویل بلکې بني قیله یې ورته ویل. نو یهودي نارې کړه: یا بني قیله هذا جدکم قد جاء. جد بخت او نصیب ته ویل کیږي، یعنی ای بني قیله دغه دی ستاسې بخت او نصیب راغلی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د را رسېدو خبر ډېر ژر نشر او وپاشل سو. هغه مسلمانان چې کورو ته رسېدلي وو په تلوار یا اسلحې راواخیستې او په لوړ اواز د الله اکبر نارې شروع سوې. د تکبیر نارې په بني عمرو بن عوف کې واورېدل سوې. هلته هم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په راتګ د خوشحالۍ تکبیرونه شروع کړل او په تلوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او استقبال دپاره راووته. انصار او مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راګرځېدلي دي، په شوق او محبت سره ورته ګوري، ستړی مه او شراغلی ورته وایي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحیو په نور کې پټ سو او د الله عز وجل دا قول پر نازل سو چې د سورة التحریم په 4 نمبر آیات کې فرمایي: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. یعنی بشکه هم هغه الله د دغه نبی کومک کوونکی او مددگار دی او همدارنګه جبريل او صالح مؤمنان کومک کوونکی دي او وروسته تر دغه ملائکه کومک کوونکی دي. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای سوه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی رهي کړه تر څو چې په بني عمرو ابن عوف کې یې واړول او دا د ربیع الاول په میاشت کې د دوشنبې ورځ وه. د مدینې منورې ډېرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې نه و لیدلی او په رنګ یې نه پېژني او اوس دوی 2 نفره دي. نور معلومیږي چې کم یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او کم یو ابو بکر صدیق دی او دوی 2 په عمر هم سره نږدې وو، ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عمر 2 کاله کشر، نو فرق یې نه کېدی او هر یو پوښتنه کول چې کم یو رسول الله دی. تر څو چې د لمر د ګرمۍ شدت زیات سو، ابو بکر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سایه جوړ کړه. دلته نو ټول خلق پوه سوه چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او دغه بل ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د مدینې منورې ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال او شراغلي لپاره راغلي دي. دا داسې د خوشحالۍ ورځ وه چې د مدینې منورې په ټول تاریخ کې داسې خوشحاله ورځ پر مدینه منوره نه وه راغلې. اوس نو مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او هر یو وایي چې زما سره دې ولاړ سي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبا کې د کلثوم ابن الهدم په کور کې واړول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبا کې 4 ورځې تیرې کړې، د دوشنبې، سهشنبې، چهارشنبې او پنجشنبې، او په دغه ورځو کې د قبا مسجد جوړ کړ او دا هغه اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی دی. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول دی او دا کار په اسلام کې د مسجد اهمیت او مشترک کوي. مسجد یوازې د لمانځه ځای نه دی بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او هر کار مرکز دی. مسجد د جرګو او مشورو مرکز دی. مسجد د جنگ او جهاد د پاره د لشکر د مسلح کولو او جوړولو مرکز دی. مسجد د مهمو او لویو اجتماعاتو مرکز دی. مسجد د غریبانو او بیکوره مسلمانانو د استوګنې مرکز دی. مسجد د مسلمانانو د پاره عام او رئیسي مرکز دی. نو ځکه د هغه د جوړولو څخه چاره نه او دغه مقصد او هدف لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر څه دمخه مسجد جوړ کړ، مسجد قباء، او په هغه کې لمونځ ادا کړ. الله عز وجل د سورة التوبه په 108 نمبر آیات کې دغه مسجد په اړه کې فرمایي: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين.
یعنی خامخا هغه مسجد د قباء چې تاداو او اساس یې د اولي ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګارۍ ایښودل شوی دی، ډېر وړ او لایق د دې دی چې په هغه کې د لمانځه دپاره ودرېږي. په دغه مسجد کې داسې خلک دي چې دوی دا خوښوي چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه وساتي او الله عز وجل ښه ځان پاکونکي خوښ لري. دا مسجد ساده او د خټو مسجد و. دغه مسجد د جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټولو اصحاب کرامو ګډون او اشتراک وکړي او په لږ وخت کې جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې یو څه لږ ورځې پاتې شو. دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه او پنجشنبه دا لته خلق ورته راتله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به پیژنده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو ژوند او د هستوګنې کارونه ترتیبول او برابرول، خاصتا د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند چې نیکو درلودي نه ځای. کوم وخت چې په قباء کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پنځمه ورځ وه چې دا د جمعې ورځ وه، نو یو بني نجار ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګان وه حال ولېږي. هغه هم د اسلحې او تورو سره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په امر پر خپل اوښه په داسې حال کې سپور سو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې تر شا ورسره کجوغه د مدینې منورې پر طرف رهیسو. په لار کې د جمعې د لمانځه وخت سو. ورونو د مدینې منورې خلقو تر دغه د مخه د جمعې لمونځ کاوه او اول هغه څوک چې د جمعې لمونځ یې کړی دی هغه اسعد ابن زراره الانصاري رضی الله تعالی عنه دی او دغه د جمعې لمونځ اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې وکړي او دغه د جمعې اول مانځه ته 40 نفره حاضر سوي وو. نو د دې جهت څخه ځینې علما وایي چې د جمعې د لمانځه د شرطو څخه یو دا دی چې نفر به تر 40 کم نه وي، مګر دا صحیح دلیل نه دی ځکه که فرضاً په دغه اوله جمعه کې د خلقو تعداد 40 وای نو دا به 40 نفره شرط وای. نو دا داسې دلیل نه دی چې خلق دي و دغه عدد ته مجبوره کړي او هلته داسې یو بل صحیح حدیث هم نشته چې هغه دغه عدد تاکید وکړي. مقصد د جمعې په هغه اول مانځه کې چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې سوی وو 40 نفره سره یو ځای سوي وو. او اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قباء څخه د مدینې منورې پر طرف رهیدي او د سالم ابن عوف د کورو و منطقې ته ورسېدي د جمعې د لمانځه وخت سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د لمانځه په ادا کولو امر وکړ او د جمعې لمونځ په دیار کې د سالم ابن عوف ادا کړ. د جمعې په دغه لمانځه کې 100 نفرو ګډون وکړي او د لمانځه خطبه په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل. نو دغه خطبه هغه اولینه خطبه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د شروع څخه د اسلام وایي. یعنی په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خطبه دغه خطبه و چې په دیار کې د بني سالم ابن عوف یې وویل او دغه ځای د قباء او مدینې منورې په مابین کې دی. د جمعې تر مانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخل شو او دغه ورځ څخه د یثرب د ښار نوم په مدینه الرسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بدل شو. خو نن ورځ د اختصار په ډول مدینه منوره ورته ویل کیږي او دا ورځ د مدینې منورې په تاریخ کې یو روښانه او ځلانده ورځ وه. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخلېدی د مدینې منورې کورونه او کوڅې د خوشحالۍ په خندا او ژوږ سره ډکې وې او د انصارو انجونو او هلوکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې دغه ترانه په ګډه او لوړ اواز سره ویل: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
للعالمين ساقه الله إلينا رحمة للعالمين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى للهداع وجب الشكر علينا مدى للهداع مدى دا هغه مشهوره بیتونه دي چې د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې ویل او ټول مسلمانان ډیر خوشاله وو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخل سو، پر هر کلی چې راسي د کلی مشرانو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه ونیول او غوښتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی سره پاتې سي او ویل به یا رسول الله زموږ سره پاتې سه، زموږ سره عدد عده او مناعسته او موږ د ساتو. ورونو عدد سته یعنی نفر لرو، عده سته یعنی اسلحه لرو او مناعسته یعنی ستا د ساتنې دپاره قوت او طاقت لرو. ورونو انصار که څه هم د ډیر مال او شتمنۍ خاوندان نه وه، خو هر یوه دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په کور کې واړوي. نو د انصارو پر هر کور چې به راغلی هغو به د اوښې قیزه ونیول او ویل به یا رسول الله عدد عدې او مناعې ته راځه، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل اوښه الهي دا په خپله د مقصد ځای ته ځي، دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړی سوی ده چې هغه ځای ته ولاړه سي کوم چې زما د هستوګنې دپاره هلته د الله عز وجل اراده سوې ده. خلقو به هم اوښه پرېښول، بیا چې به پر بل کلي راغلی بیا به خلقو اوښه ونیول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل پرېږدئ، دا امر کړی سوی ده. خلقو به هم پرېښول او واقعا یې هم اوښه خپل اختیار ته پرې ایښې وه، نه یې تګ ته مجبوره کول او نه یې راګرځول، هرې خواته چې تله د دې خوښه وه. پر هر کلي چې به راغله خلقو به غوښته چې اوښه ونیسي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل پرېږدئ. اوښه رهي وه تر څو چې د دغه اوسني مسجد نبوي وځای ته ورسېده چې اواره او خرابه مځکه وه او دا مځکه د دوو یتیمانو وه او هلته اوښه په خپله چوکه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سپور دی نه ځینې کښته کېږي. اوښه بیا ولاړه سوه، یو څه ولاړه او شاته یې وکتل، بېرته راوګرځېده او پر هغه اولني ځای بیا چوکه سوه. پر دغه مبارک او مشرف ځای چې الله جل جلاله د دغه ځای مبارک کړي او مشرف کړي وو، دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوښې څخه کښته سو چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو د بني نجار د کورو سره وه او دا د الله عز وجل توفیق وو چې اوښې ته یې ورکړي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه وه چې د خپلو ماماګانو سره واړوي او د ده علیه الصلاة وسلام په نزول دوی مکرم کې خلق پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او خبرې ورسره کوي. هر یو وایي چې زموږ کره راځه، خو ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې د اوښې څخه واخیستی او خپل کور ته یې ننیستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې زما سامان چیرې دی؟ ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل هغه ما خپل کور ته یوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل المرء مع رحله، یعنی سړی د خپل سامان سره وي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنې شرف د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په نصیب سو. او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه خپل کور ته بوتله چې بیا نو د اوښې روزنه د هغه سره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دا مځکه د چا ده؟ ورته وویل سوه چې د دوو یتیمانو ده. ویل ولي او متصرف یې څوک دی؟ د یتیمانو ولي راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه مځکه درڅخه رانیسم. هغه ویل یا رسول الله دا مځکه یې بې قیمته ستا،
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا په قیمت یې غواړم. مقصد ځکه یې ځینې رانیول او د مځکې قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې پر دغه مځکه مسجد جوړ کړي. ورونو په مدینه منوره کې دغه اوسنی مسجد چې تاسو یې وینئ او لمنځونه پکې ادا کوئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنی مسجد پر دغه مځکه جوړ شو. دا مسجد پس له بیت الله الحرام څخه د مځکې پر مخ هغه مبارک ترین مشرف ترین مسجد دی چې پر دغه مځکه جوړ شو. او دغه مځکه د دغه مسجد لپاره د الله جل جلاله خوښه او اختیار و. ځکه اوښه یې خپل اختیار ته پرېښول او اوښه په خپل اختیار او د الله جل جلاله په اراده پر دغه ځای چوکه شوه. نو پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو سر او سبب هم دغه دی چې دغه ځای الله عز وجل د دغه مسجد لپاره اختیار کړی دی نه بل چا. اوس نو په دغه پاک او مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع شو. لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت او هستوګنه اختیار کړه. د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور 2 منزله و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه لوړه کوټه ورکړه. ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه ده مناسبه چې زه تر تا لوړ واوسېږم. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا ایوب ما ته خلق راځي نو ما او خلقو ته په ختلو او کښته کېدلو کې تکلیف دی. زه به کښته واوسېږم او ته لوړ. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هم قبول کړ او هلته د مسجد په جوړولو شروع وسو. ټول اصحاب کرام کار کوي. بې له ځنډه د اولې ورځې څخه د مسجد په کار شروع وسوه. ځکه الله جل جلاله موږ د دې دپاره را استولي یو چې مځکه آباده او ودانه کړو. الله عز وجل د سورة هود په 1 نمبر آیات کې فرمایي هو انشأکم من الارض واستعمرکم فيها. یعنی هم دغه الله تاسو د مځکې څخه پیدا کړي یاست او په دغه مځکه کې د اعمار او آبادېدو طلب در څخه کوي. الله جل جلاله زموږ څخه د مځکې تعمیر او آبادول غواړي. نو ځکه د مسجد په جوړولو ژر او فوري شروع وسو. او د مسجد د جوړولو په وخت کې به صحابه کرامو د ستړیا د لرې کولو لپاره دغه بیتونه ویل اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د اصحاب کرامو سره کار کاوه نو د علیه الصلاة والسلام به هم دغه بیت د دوی سره وایه. مګر خوله به خطاوتل داسې به وایه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. دا ولي ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر نوایا او الله جل جلاله د سورة یاسین په 9 نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته موږ شعر نه دی ورښولی او نه دلره شعر ویل شای. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې شعر ووایي خطاوتي به خپل شعر نه بلکې د بل چا په شعر کې به هم خطاوتي سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر چا فصیح و مګر شعر یې پر خوله نور تلي. حتی هغه شعرونه چې د صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې په خلقو کې مشهوره و او خلقو به ویل د علیه الصلاة والسلام نه ویل او که به وغوښته چې ویوایي پکښې خطا به سو. د شعر د وزنه به واوښت نثر یا خبره به ځینې جوړه سو. نو دغه د مسجد په کار کې چې به مسلمانانو شعر وایه د علیه الصلاة والسلام هم ورسره وایه مګر ژبه به د شعر د طرفه د دعا و طرف ته ولاړه. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد په جوړولو کې په خپله هم کار ورسره کاوه. خښتې او خټې ورسره پورته کولې. نو خود صحابه کرامو په کار کولو کې ډېر کوښښ کاوه ځکه دا عیب و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي او دوی ناست وي. نو خود په کار کې یې ډېر شدت کاوه. خلقو به یوه خښته وړه او پورته کول مګر عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دوه خښتې وړلې. څونه کار چې خلقو کاوه عمار رضی الله تعالی عنه غونه 2 واره کاوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ورځ ودته د خیر دعا وکړه او په عین حال کې یو عجبه پیشګویي هم ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل افسوس پر عمار چې هغه دله به وژني. په دغه ورځ په اول کال کې د هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خبر او واقعه بیان کړه چې پس له 15 کلو څخه پیښه شوه. د صفین په جنگ کې عمار رضی الله تعالی عنه شهید ووژل شو. اوس نو د ورځې کار وسو او د شپې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استراحت لپاره د ابو ایوب الانصاري رضی الله تعالی عنه وکور ته راغلی ځکه د علیه الصلاة والسلام د استوګنې ځای هغه ابو ایوب او د ښځه چې لوړ اوسېده دوی وایي
زموږ سره دا بیره وه که موږ کړپۍ او دربۍ جوړ کړو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په تکلیف کیږي نو د دغه لوړې خونې په یوه کنج کې په ډېر احتیاط بجیږو ځکه نه غواړو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د ده علیه الصلاة وسلام د احترام عزت او محبت په سبب تکلیف ورکړو خو په یوه شپه کې و موږ ته یو تکلیف پېښ شو هغه دا چې موږ د اوبو دپاره یو منګی درلودی او هغه مات سو اوبه یې ټوله پر مځکه توی سوې ورونو تاسې ته معلومه ده چې پخواني کورونه داسې نه وه لکه د نن ورځې کورونه بلکې د لرګو او خاشو کورونه وه د دې امکان و چې دا اوبه کښته وڅڅېږي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته تکلیف ورکړي نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به یوه تلتکه بل شی نه درلودی ژر مو دغه اوبه په دغه تلتک وچې کړې او ټوله شپه ویښ پاته سو کوم وخت چې سهار سو ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته مو وویل یا رسول الله دا چې ته کښته یې او موږ لوړ یو دا نه ده صحیح موږ د شپې نه غواړو چې کړپۍ جوړ کړو یا حرکت وکړو او د تېرې شپې قصه مو هم ورته وکړه نو مو ورته وویل چې زموږ غوښتنه دا ده چې ته لوړ ولاړ سې او موږ کښته واوسو رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم دا د دوی غوښتنه قبوله کړه او هغه لوړ منزل ته وختې ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به د شپې خواړه تیار کړه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته به مو وروړه بیا چې به مو هغه پاته خواړه ځینې راوړه نو به ما او ام ایوب د برکت دپاره هغه د ده علیه الصلاة وسلام د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل یوه شپه موږ به رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته داسې خواړه ور ولېږل چې په هغه کې مو پیاز او اوږه ګډ کړي وه بیا چې مو د خوړو لوښي ځینې راوړي د ده علیه الصلاة وسلام د لاس وهلو اثر مو نه پکښې ولیدی نو ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي خواړه دې بیرته راولېږل او موږ په هغه کې ستا د لاس وهلو یعنې خوړلو اثر ونه لیدی او زموږ دا عادت و چې ستا پاته ډوډۍ یا خواړه چې به راغله ما او ام ایوب به د برکت دپاره ستا د لاس وهلو د ځایه څخه خواړه خوړل رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل ما په دغه خوړو کې د اوږې او پیاز بوی حس کړي او زه داسې یو سړی یم چې د خپل رب سره مناجات کوم مګر تاسې یې وخورئ ابو ایوب وایي موږ هغه خواړه وخوړه او تر دغه ورځې وروسته مو بیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خوړو کې د پیاز او اوږې څخه کم شی نه ګډاوه ورونو دا مې هېر شوه چې درته ووایم کوم وخت چې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د امانتو د رسولو دپاره په مکه مکرمه کې پاته سو بیا نو څه وخت په مدینې منورې ته راغلی علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هجرت وروسته نورې 3 ورځې په مکه مکرمه کې پاته سو تر څو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره ټول پراته امانتونه د هغو و مالکانو ته ورسول د مکې مکرمې په ښار کې به ګرځېدی او ویل به د هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره پروت دی رادې سي وادې خلي پس له هغه څخه چې د ټولو خلقو امانت یې ورتسلیم کړه یا امانتونه یې ورتسلیم کړه بیا به ویل د چا امانت خو نه دی پاته قریش ورته ویل یا والله وفیت وکفیت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پس له 3 ورځو پر پښو او پیاده د مدینې منورې و طرف ته رهي سو او په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره یو ځای او ملګری سو او څه موده وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم زید بن الحارثه هغه چې په پخوا کې زید بن محمد ورته ویل کېده او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اهل بیت څخه و ځکه د ده علیه الصلاة وسلام په کور کې لوی سوی و نو دغه زید یې مکې مکرمې ته ولېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اهل او کورنۍ راولي زید بن الحارثه هم مکې مکرمې ته ولاړی او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اهل بیت کرام یې راوستل چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم زوجه او 2 لوڼې فاطمه او ام کلثوم اسامه ابن زید او ام ایمن و د رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو لور زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابي العاص زوجه و په مکه مکرمه کې پاته شوه هغې ته د راوتلو موقع نسوه برابره تر څو چې بیا یې پس له بدر د غزا څخه هجرت وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه لور چې رقیه نومېده هغه خو په حبشه کې وه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه وه همدارنګه د دوی سره عبدالله ابن ابي بکر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم را رهي کړه چې په هغو کې اسماء او عایشه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه لونې هم وې او وروسته به د اسماء رضی الله تعالی عنها قصه درته بیان سي چې د هغې د راتګ سره څه پېښ شو ورونو په هغه وختو کې مدینې منورې یوه تبه درلوده چې هر څوک به اول ورغلی هغه تبې به پراتلې او حتی ډېر کسان یې وژل نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي کوم وخت چې ابوبکر او بلال رضی الله تعالی عنهما و مدینې منورې ته ولاړه
په دغه تبو مبتلا او اخته شول او زه چې به د دوی وپوښتنې ته ورغلم دوی به د سختې تبې په وخت کې د پردیسۍ او ناامیدۍ شعرونه ویل. نو وایي زه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او په دغه حال مې خبر کړ. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه ویل الهي مدینه و موږ ته داسې محبوبه کړې لکه زموږ محبت د مکې سره او یا تر هغه هم زیات محبت او د صحت ځای کې په کاسه او پیمانه کې برکت واچوي او دغه تبه یې ځینې نقل کې په جحفه کې وګرځوي. ورونو تر دغه ځای پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د یوې مرحلې بیان پای ته ورسېدی چې و دې ژوند ته مکې دور ویل کېږي او دغه د مکې مکرمې د دعوت مودې 14 کاله دوام وکړي. محترم ورونو دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د واقعاتو د ښه پوهېدلو دپاره و یو څه تبصرې ته ضرورت وینم. اول به د هجرت په مقصد او مفهوم ځان پوه کړو. د هجرت په باره کې موږ هغه وخت یو څه خبرې وکړې چې مسلمانانو د اول وار دپاره حبشې ته هجرت وکړي او اوس به هم د هجرت په باره کې په مختصر ډول سره دونه ووایم چې الله جل جلاله دین او عقیده تر هر شي مقدس کړي دي. کوم وخت چې د دین احکام او عقیده د زوال او خرابۍ سره مخامخ وي یا دین او عقیده تهدیدیږي بیا نو مځکه او وطن مال او جاه کم ارزش او قیمت نه لري. نو ځکه الله عز وجل پر مسلمانانو دا فرض کړی ده چې د دین او عقیدې د ساتلو په لار کې دغه ټول شیان قرباني کړي لکه صحابه کرامو چې مال او دارایي تجارت او کسب وکړ ملک او کورونه پرېښول په تش او خالي لاس مدینه منورې ته ولاړه. په کون کې د الله عز وجل د قانون تقاضا ده چې معنوي قوت هغه چې په سالمه عقیده او په حق دین کې پروت دی هغه قوت د وطن ګټي او مادي قوت ساتلی شي. په هر اندازه سره چې یو امت په اسلامي اخلاقو پورې لاس ونیسي او د صحیح الهي دین متابعت وکړي په هغه اندازه سره مادي قوت چې عبارت د وطن مال او عزت څخه دی زیاتیږي بقا او دوام پیدا کوي. او په کومه اندازه سره چې یو ملت د اخلاقو د طرفه فاسد وي په عقیده کې مضطرب او بې پروا وي هغه مادي قوت چې دوی نن ورځ د هغه په غرور وطنونه تسخیروي دغه قوت یې مخ پر زوال او ړنګېدو نږدې کېږي چې دغه خبرې د تصدیق لپاره لوی شاهد د تاریخ واقعات دي. هو ته به نن ورځ وینې چې یو بد اخلاق ملت د عقیدې د طرفه د حق څخه لرې یو ملت د قوت او مادیاتو د طرفه پر خپلو پښو ولاړ وي نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي خو په حقیقت او واقعیت کې دغه ملت په ډېره تیزي سره د خرابۍ او بربادۍ پر طرف رهي دی. خو دا چې زه او ته د هغه خرابي او بربادي نه وینو یا یې نشو لیدلی د هغه سبب د تاریخ د اوږدوالي په مقابل کې د انسان د عمر لږوالی او کوتاهي ده. د دغه ملت د خرابۍ پر طرف تګ او رفتار د تاریخ ویښې سترګې لیدلی شي نه د غافله او کم عمره انسان بدې سترګې. نو ځکه الله عز وجل د دین او عقیدې په لار کې که ضرورت پیښ شي په مال او وطن سره قرباني شریعت او قانون ګرځولی دی. دغه قرباني د مسلمانانو دپاره بیرته د مال او وطن ژوند او عزت ضامنه ده. که څه هم په اوله مرحله کې دوی دغه ټول شیان د لاسه ورکړي د دغه حقیقت د اثبات دپاره د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت لوی او کافي دلیل دی. په ظاهره او ښکاره سره د وطن پرېښول او ضایع کول و مالونه او کورونه یې پرېښول زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د مکې مکرمې څخه ووتل خو په حقیقت کې دغه هجرت د وطن ساتل و ځکه پس له لږو کلو څخه د هجرت د هغه دین او عقیدې په برکت چې دوی د هغه د ساتلو دپاره وطن پرې ایښی و هغه وطن ته فاتح او کامیاب ورغله. هغه کسان چې مسلمانانو ته ازارونه ورکول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده یې کړې وه اوس په هیڅ بد نیت هم نشي ورنږدې کېدلی. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت مهمې او ښکاره نقطې په 8 بندو کې درته بیان کړم. اوله نقطه هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه را معلومیږي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کړي چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازه را باسي چې دی رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې و او پس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنه د خلافت وړ او لایق و
چې دغه مفهوم تایید او تاکید به بیا په وروسته کې نور ډېر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضي کې د لمانځه د امامت لپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بې له ده رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان لپاره خلیل پیدا کولای نو ابوبکر به مې د ځان خلیل ګرځولی وای. رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز وړ او لایق ګرځولی و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال و، بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه لپاره قربانول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل تر هغو به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم.